بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ورونو او خویندو، دا دی زه انشاءالله احمد بشیر لقمانی یو ځل بیا ستاسو خدمت کې ستاسو د خوبونو د تعبیر په سلسله کې حاضر یم. الله دې وکړي ستاسو ټول روغ جوړ یاست او د چینل یوټیوب زموږ د سبسکرایب کوئ او لایک کوئ او کمنټ کوئ. دې سره تشویق کیږم انشاءالله او کوشش کوم ستاسو خوبونه په وخت او د دې یوټیوب له لارې نه انشاءالله تعبیر شي. نو یو خوب را لېږلی دی ورور، اورئ؟ په خوب کې د وخت حکمرانان چې کوم دي که نه، له هغو سره ډېر لیدل. یعنې په میاشت کې 18 ځلې داسې خوب وینم چې د وخت حکمرانان چې کوم دي، پاچایانو وزیرانو، دو سره په خوب کې ملاقات وینم. او دویم خوب داسې دی چې اکثره وخت زه په خوب کې د وریځو خوراک وینم، چې وریځې یې ډېره خورم. نو د وخت حکمرانان یعنې پاچا په خوب کې لیدل، وزیر، پاچا، مشران په خوب کې لیدل، دا د ځینو علماو په نزد دا د دعا په قبلېدو باندې هم تعبیر کېږي، ځکه دا پاچا مجازي پاچا ده او اصلي حقیقي پاچا الله ده. نو دا په هغه باندې تعبیر کېږي، یعنې څه ته هغه سره ګورې، هغه سره نږدې، معنا دا څه ته عبادت کړی ده او الله ته دې د قربت حاصل کړی ده یا دعا دې کړی ده، په هغه دعا کې ډېر جذبه در باندې راغلی، هغه دعا دې الله قبول کړی ده، هغه حاجت دې انشاءالله پوره کېږي، هغه مشکل دې رفع کېږي. نو دا ډېر ښه خوب وي. خو دا په هغه وخت کې چې کله ته یو تشویش ونه لرې، یو کار پسې نه ګرځې او که چېرته داسې وي چې ته رښتیا د وخت د حکمرانانو په لټه کې یې، واسطې ورته پیدا کوې، لږ ورته یو ځای ته رسېدلی یم، یو کوشش کوې چې ملاقات ورسره وکړې، یو کله کله ملاقات دې ورسره کړي، یو بیا ګورې، کوشش کوې چې بیا ورسره وګورې چې کاروبار شي، ترتیب واسطه شي، یو کار پیدا کړي، نو بیا دا خوب تعبیر نه لري، دا سوچونه دي. ځکه ته ډېر دا خوبونه وایې ګورمه، نو که داسې کارونه پسې ګرځې او کار نه لرې، یو کوشش هم کوې په واقعیت کې په ویښه کې چې ته کارونه پیدا کړې، نو دا بیا د خوبونه تعبیر نه لري. او که نه وي کار پسې ته نه ګرځې، د کار مشکل نشته، واسطې چې نه لټوې، همداسې دا خوبونه ته ګورې، نو بیا د دعا په قبلېدو باندې تعبیر کېږي. او دا د وریجو خوب دی چې ده، څه ته وایي چې وریجې خورې، همیشه په خوب کې ګورې، نو دا هم په رزق باندې تعبیر کېږي. پاخه کړي خوراک په خوب کې هغه ښه تعبیر لري. او خام خوراک څه ده په خوب کې، هغه بیا ښه تعبیر نه لري، ځکه خام خوراک څه ده، ته کله وګورې خوب کې چې یو خام خوراکي لکه وریجې، یو غوښه وي، هغه خام وي، نو بیا د دې تعبیر دا ده چې یو رزق و روزي یو شی ته لاسته راوړې سختي سره، او چې کله هغه پاخه کړی وګورې، نو معنا دا چې اساني سره انشاءالله لاسته دې درځي. والله تعالی اعلم.